نن سبا راولګي په غوسه کې ښځې له درې یو دوه درې طلاق وله ورکړي او بیا ورسره ناستې که خدای ته درې پوره کړي هغه نو طلاق دی لاړه نو طلاق ووتو ګوره دا ستا سره درې چانس دي درې یو ځل دې طلاق ښځې ته له خولې نه ووت چې تا طلاق دی بس یو چانس لاړو یو کالتوس لاړو ټیک شوله اوس بل ته انتظار دی که بل دې ورته چېرته ووایي چې دوه دنه لاړل که درېیم دې ووایي چې قصه لاړه ختم ښځه لاړه لکه نن سبا خو دا خبره ډېر زیات عامه شوې ده سړي دونه طلاقونه نه ورکوي ښځو لکه څونه چې ښځې سړو له طلاقونه ورکوي پوهېږي ښځه راولګي مطالبه وکړي لاړه شي عدالت دلته کیس وکړي وایي لکه دې سړي نه ما له خوله واله زه خوله کوم دې سړي سره معمولي مسله به وي ګوره په کور کې دا لمسم راځي په کور کې دا ښکته بره کېږي په کور کې هغه خلک وایي لکه وایي دوه لوښي د یو بل سره کړنګېږي جنګېږي څه پوهېږي نو د دې مطلب دا نه دی چې یاره معمولي غونته مشکل راغی ته اوس زه په عدالت کې هلته کیس کوه چې بهي ماله د دې سړي نه طلاق واخلئ زه د سره خوله کوم ما له دنه خلاصه کوي ما له دنه ازاده کوي دا د نقصان خبره ده او په شریعت کې د دې خبرې ګوره څه حیثیت نشته نن سبا چې دا کومه قصه روانه ده چې په معمولي مسله باندې ښځه ځي په عدالت کې کیس کوي اول د جج صاحب ته وایي او وکیلان کوي ځان له چې ما له دې خاوند نه خوله والی د څه د وجې نه به دا تلي خو له دې وجې نه به تلي چې چېرته خاوند به یو پړق والي یا به خاوند چېرته تیزه خبره کړي یا به څه بل څه داسې اختلاف راغلی معمولي شان عارضي اختلاف به راغلی د هغې د وجې نه به دا ښځې ځي هلته به په عدالتونو کې خپلې مطالبې کوي چې موږ د خاوند نه ازادي کوي نو دا انتهایي ناروا کار دی شریعت ګوره دین اسلام خاوند له یو مرتبه ورکړې ده یو شان یې ورکړی دی الله جل شانه په دې آیت کې هم دا خبره کوي مخکې نور ډېر شي آیتونه په قرآن مجید کې را روان دي په هغې کې به تاسو دا خبره وکړئ چې الله جل شانه دا سړی په ښځه باندې نګران او محافظ مقرر کړی دی دا سړی د دې ښځې حاکم دی ښځه به محکومه وي سړی به حاکم وي ښځه به د سړي فیصله مني د سړي حکم به مني چې کوم د شریعت په دایره کې دننه یو سړی ښځې ته حکم کوي نو بهرحال معاشره ډېره ګنده شوې ده او ډېر په بل طرف باندې روانه ده د دغې وجې نه د کورونو ماحول هم انتهایي خراب دی بس د ښځې او د خاوند یو بل سره جوړ نشته دی او په معمولي مسلو باندې معمولي انتهایي داسې څه مسلې نه چې یاره جو بس او خاص کر نن سبا ځوانان کوم چې مشران دي هغه خپل عمر والی دی هغه خو دې لانجو کونجو نه دي هغه وایي چې دغه یوه بوډۍ ده که دا مې طلاقه کړه یا دا رانه لاړه نو څه به کومه څه پوهېږي بل څوک راله بیا ښځه نه راکوي خو چې دا کم ځوانان دي چې په دې خپله ځوانۍ باندې ډېر زیات متکبره دي او ډېر زیات مغروره دي چې لکه زه خو ځوان جان یم وایي چې سر یې نو ټوپۍ ډېرې نه ځي نو دا خبره مه کوه دا غلطه خبره ده څنګه ته به یوې ښځې له طلاق ورکوې بله به راولې بله به ورکوې بله به راولې اوس خلک هم پوه شوي دي هوښیاران شوي یو سړی راولګي یوې ښځې له طلاق ورکړي نو که بیا دې په بل ځای کې چېرته رشته کول غواړي نکاح کول غواړي نو چې چا پسې رشته ولګي هغه کور والا ته پته لګېدلي چې لکه دې سړي خو یوه طلاقه کړې ده نو هغه وله بیا ښځه هم نه ورکوي هغه وله بیا جنۍ چېرته ورکوي به هر حال دا بېوقوفتوب دی ښه که سړی په دې نیت باندې یو ځوان راولګي او ښځې له طلاق ورکړي چې زما ستا سره زما وخت نه تېرېږي او معمولي لانجې مانجې راځي د هغې د وجې نه او دا اصل کې مین وجه دا چې ډېر په ماشوموالي باندې ودونه وشي نو پوه نه شي دا بیا پوهېږي چېرته د دوه دونه تجربه نه وي که نه د عقل هغه غاښونه یې لا نه راوتلي د عقل غاښونه ورته وایي هغه سر کې چې راخېږي هغه غاښونه یې لا نه راختلي ودونه وله کوي نو دا خو بیا خامخا نقصان خو به کوي نو به هر حال د دې خبرو انتهایي احتیاط پکار دی په معمولي خبرو باندې طلاقونه دي ورکول پکار بهرحال مسله دلته دا ده چې الله جل شانو فرمایي چې کومې ښځې چې هغو ته طلاق میلاو شي نو چې طلاق ورته میلاو شو ګوره طلاق چې چاله ورکولی کېږي دا ښځه په ډېرو قسمونو باندې ده ټیک شوله که نه یو خو دا چې دا ښځه به وړی نابالغه به وي دې ته به ماهواري بیماري نه راځي مثال په طور په وړوکوالي باندې نکاح شوې ده چا سره او هغه وله طلاق ورکړو نو یوه دغه ده یوه هغه ښځه ده چې غټه ځوانه ښځه ده ماهواري بیماري ورته راځي حیض ورته راځي یوه هغه ښځه ده چې هغه بوډۍ ده ټیک شوله که نه د حیض نه مایوسه شوې ده ماهواري بیماري ورته نه راځي نو دا دوه درې قسمه ښځې دي د دې درې واړو احکامات جدا دي کومه چې دا وړه ده او دې ته طلاق میلاو شو نو د دې طلاق اوس درې حیضه دي یا به دا درې میاشتې تېروي څه باندې پوهېږي او دا کومه ده چې دې ته دغه راځي ده ماهواري بیماري ورته راځي نو د دغه ښځې عدت چې کوم دی نو دا هم درې حیضه دي مطلب درې ځله ورته ماهواري راله یو میاشت کې ورته یو ځل راله بله میاشت کې ورته بل ځل راله بله میاشت کې ورته بل ځل راله نو چې درې میاشتې پوره شوې نو د دې ښځې عدت پوره شو ټیک شولی جي بله دغه بوډۍ ده چې دې ته طلاق میلاو شو نو د دې خو داسې حساب دی چې دې ته خو دغه نه راځي ماهواري بیماري خو نه راځي که نه دا خو بوډۍ شوې ده نو د دغې اوس درې میاشتې موده ده درې میاشتې د دې عدت دی دا به درې میاشتې عدت تېروي اوس طلاق یو سړي څو طلاق ورکړه نو دا راچل به کېږي په دې باندې ځان لږ پوهه کړي یو سړی راولګېد او ښځې له یو طلاق ورکړو څه باندې پوهېږي نو دغې ته طلاق رجعي ویلی کېږي دې سړي ته اختیار دی چې دا په دې عدت کې دننه خپلې ښځې ته واپس رجوع وکړي نو که واپس یې رجوع وکړله نو بغیر د نکاح نه دی دغه خپلې ښځې سره خپله زندګي باقي شروع کولی شي واپس یو طلاق یې ورکړه
دغه طلاق رجعي ویل کېږي. یا یو سړی دی هغه 2 طلاقونه ورکړل ښځې له، نو دغې ته هم طلاق رجعي ویلی کېږي. ټیک شوله جي. دا ښځه به خپل عدت تېروي، لګیا به که دې سړي چېرته د عدت په درمیان کې دې ښځې ته رجوع وکړله نو ټیک ده، نوي نکاح ته پکې ضرورت نشته دی. خو که چېرته داسې کار وشو چې د سړي 1 طلاق ورکړی یا 2 طلاقه ورکړي او په دې ښځه باندې عدت تېر شو، 3 حیض یې تېر شو یا 3 میاشتې موده تېره شوله چې کومې هغه بوډایګانې ښځې دي یا ماشومان دي حیض ورته نه راځي، په دوه باندې د عدت 3 واړه میاشتې تېرې شوې یا 3 واړه حیضونه تېر شو، نو اوس دا ښځه ستا نه جدا شوه، باینه شوه، دغې ته طلاق باین ویلی کېږي. نو چې کله دا باینه شوه نو اوس بغیر د نوي نکاح نه ته دې ته نشي ورنږدې کېدی. طلاقونه خو دې 1 ورکړل یا دې 2 ورکړي، 3 خو دې نه دي ورکړي. چې 3 دې ورکړه بیا خو په کیسه پاتې نه شو، بیا خو کیسه لاړه، په کیسه پوهېږي. خو چې کله دې 2 ورکړل یا دې 1 ورکړل نو په دې کې واپسي کولی شي، د رجوع کولی شي، خو هله کولی شي تر څو پورې د عدت تېر شوی نه دی، دا 3 میاشتې یا د 3 حیضه تېر شوي نه دي. نو چې که 3 حیضه ستا نه تېر شو نو اوس ښځه باینه شوه، جدا شوه، طلاق دې 1 ورکړی یا دې 2 ورکړی، جدا شوله. اوس که له دې سره ته واپس زندګي خپله تېرول غواړې، په نکاح کې راوستل غواړې، نو دې سره به ته اوس نوې نکاح کې بله نکاح به ورسره کې، شرعي ګواهان به مقرر کړې، ملا به راولې چې لکه ملا صاحب نکاح وتړه راشه، ایجاب و قبول به پکې کېږي، د هغې مهر به مقرر کړې، په کیسه باندې پوهېږي. نو دغه مسله ده. او بل دا ده چې 3 طلاقه یو ښځې ته میلاو شو نو دا مغلظه شوه، دې ته مغلظه ویلی کېږي. د دې ښځې د واپس کېدلو هېڅ قسمه چانس نشته دی، دا تا ته نشي واپس کېدلی. د دې مسلو ګوره صحیح ځان پوهه کړئ. نن سبا راولګي په غوسه کې ښځې له 1 2 3 طلاق وله ورکړي او بیا ورسره ناستې که خدای ته 3 پوره کړي هغه نو طلاق دی، لاړه نو طلاق ووتو. ګوره دا ستا سره 3 چانس دي، 3 یو ځل دې طلاق ښځې تر خولې نه ووت چې تا طلاق دی، بس یو چانس لاړو، یو کالتوس لاړو، ټیک شوله. اوس بل ته انتظار دی، که بل دې ورته چېرته ووایي چې 2 دنه لاړل، که 3م دې ووایي چې قصه لاړه ختمه ښځه لاړه او ښځه لاړه ختمه شوله، ښځه طلاق واقع شو، په کیسه باندې پوهېږي. دا ښځه مغلظه شوه. اوس د دې د واپس کېدو تا ته چانسز نشته دی، خو یوه طریقه بیا شریعت ذکر کړې ده، خو ډېره زیاته ناشنا طریقه ده. نو یو سړي به بیا د داسې ښځې سره وخت څنګه تېرېږي، ډېر زیات مشکل شي، په کیسه باندې پوهېږي. هغې ته حلاله ویلی کېږي. یو سړی راولګېدو خپلې ښځې له 3 طلاقه ورکړه چې تا ته طلاق دی، تا ته طلاق دی، تا ته طلاق دی، 3 طلاقه شو، په کیسه باندې پوهېږي. دا ښځه مغلظه شوله. اوس که دا سړی وایي چې واپس زه د دې سره نکاح کول غواړم، نو دی به څه چل کوي؟ دا ښځه دا به خپل عدت تېر کړي، په کیسه پوهېږي، 3 میاشتې عدت به دا تېر کړي، ټیک شوله جي. او که چېرته دا ښځه حامل، دغه مسله وروسته را روانه ده، دا ښځه به 3 میاشتې یا 3 حیضه عدت تېر کړي، په کیسه ورسېدې. پس د دې به دا ښځه د بل سړي سره نکاح وکړي، بل سړي سره به نکاح وکړي. د هغې نه پس چې کله د دې ښځې د هغه سړي کور ته رخصتي وشوله، شپه ورځ پکې تېره شوله، پس د هغې به بیا دا سړی دې ښځې له طلاق ورکړي، د هغه خپل اختیار دی که ورکوو که نه یې ورکوو. دا زبردستي پې هم نه شي کولی چې هلکه اوس به طلاق ورکړي، که داسې قید دې پکې ولګوو دغې ته بیا حلال، دغه بیا مکروه کار دی، دغه غلط کار دی. نو بهرحال دغه سړی به ورسره نکاح کوي او د هغې نه پس به هغه طلاق ورکړي او پس د هغې به بیا دا ښځه عدت تېروي، د هغې نه پس که ورسره بیا تا نکاح کول غوښتل جوړوي. نو دا ډېره لویه خواري ده، دا خو بیا ډېره انتهایي ګرانه شي او بیا ډېره زیاته مشکله عامي، لکه داسې ښځې سره بیا سړی ژوند هم نه شي کولی. لکه څه یو ځل طلاقه شو، بل سړي خواله لاړه، د هغې سره نکاح وکړله، اوس به واپس تا خواله راځي. نو دا ګوره دا شریعت چې دا دونه سختي کړې ده که نه، دا د لاولني خاوند له زور ورکوي چې لکه ته څنګه د طلاقونه دې ګپ جوړ کړی، د ښځې له طلاقونه ورکوي چې 3 ورکړه، د دې د وجې نه به شریعت زور راوستو چې دا ښځې له طلاق ورکړی دی، اوس پکې دغه سختې ته ټینګ شه. که دغه ښځې سره واپس نکاح کول غواړي نو دا ښځه به ځي د بل چا خواله، بل چا سره به نکاح کوي، واپس به هغه طلاق ورکړي، بیا به ستا خواله راځي او په هغه باندې زور زبردستي هم نشي کولی چې یاره ښځې له طلاق ورکړو، بل سړي سره دې حلاله وله وکړه او بس دا به واپس ما ته حواله کړي. نه جي نه، دا قیدونه به پکې نه لګي، د هغه اختیار دی که تا ته یې واپس حواله کړي نه به یې ورکړي. دا هوښیارتوب دی، طلاقونه به ځان ساتي، په قسه باندې پوهېږي. یو بله ښځه ده، په هغې باندې ځان پوهه کړي. یو ښځه داسې ده چې هغه حامله ده، په خېټه باندې بچی دی، په قسه باندې پوهېږي، او دې ښځې ته طلاق میلاو شو، ټیک شوله، دې له خاوند طلاق ورکړو. نو د دې ښځې عدت چې کوم دی نو هغه وضع د حمل ده، تر څو پورې چې دا بچی پیدا شوی نه دی، دا ښځه په عدت کې ده. د دې عدت به هله پوره کېږي چې کله یې بچی پیدا شو، پس د هغې د دې عدت پوره شو، بس اوس دا که بل چا سره نکاح کول غواړي جو کولی شي، ټیک شول. د دغې مسلې تذکره هم الله جل شانه کوي چې ښځو له نه دي پکار چې یاره دو د خپله خبره پټه کړي چې زما په خېټه باندې یا بچی دی یا نشته دی، دا خبره به پټی نه، بلکې دا دوی د الله جل شانه حق وایي او دا دوی د دې خاوند حق وایي، ځکه خاوند ته خو اختیار دی چې هغه دې ښځې ته واپس رجوع وکړي، ټیک شوله. یو طلاق یې ورکړلی یا 2 ورکړلي، نو خاوند ته خو دا اختیار دی چې ښځې ته رجوع وکړي، او تا هلته خبره پټه کړې ده، خبره نه کوي چې زما په خېټه باندې بچی شته دی که نشته دی، یا ما ته حیض راځي او که نه راځي، دا خبره دې پټه کړې ده. نو دا نقصاني خبره ده، په دې کې ته د خلکو حقونه وي، د الله جل شانه حق وي.
نو دغه ښځې عدت چې کوم دی هغه وضع د حمل لخوا تر څو پورې بچی نه پیدا شوی هغه وخت پورې به دا ښځه په عدت کې. یو بله ښځه ده په دې هم ځان پوهه کوي دا بعضې مسلې اوس په دې رکوګانو کې را روانې دي خو دا چې مختصر یې واورئ. یو مسله ده صرف یو بله مسله دا ده چې یاره یوه ښځې داسې ده چې د هغې نکاح شوې ده ټیک شوه نکاح یې وشوله او رخصتي یې د پلار د کور نه ده شوې صرف نکاح یې شوې د نکاح یې تړلی شوې ده او دا د خاوند کور ته لا تللې نه ده او دا خاوند راولګېدو او دې ښځې له طلاق ورکړو لا کور ته یې راغلې نه ده او طلاق یې وله ورکړو په څه باندې پوهېږي نو په دغه ښځه باندې بیا عدت نشته دی دا به اوس عدت نه تېروي خبره پوهېږي چې یوه ښځه داسې ده صرف نکاح یې شوې ده د خاوند کور ته یې رخصتي نه ده شوې رخصتي ورته ویلی کېږي هغه جنج یې نه دی وړلی شوی واده یې نه دی شوی نو دغه ښځې ته سړی راولګېد او طلاق یې وله ورکړو نو په دغه ښځه باندې اوس عدت نشته دی دا که سبا له وغواړي د طلاق په سبا له یا د طلاق نه لږ ساعت پس هم وغواړي بل چا سره نکاح کولی شي ټیک شوله که نه خو دا دونه به یو سړی څنګه بې غیرته شي چې هلکه ستا کور ته لا ښځه راغلې نه ده او طلاق دې له بیا ورکړی د دې وجه د دې وجه راته بیانومه که نه دا ولې ورکوي نن سبا دا سوال د کوم سړي سره د چا سره چې وتښتېدل نه کېږي یوه نکاح خو شته دی په نکاح د پاسه څنګه نکاح کېږي په نکاح د پاسه خو بله نکاح نه کېږي نه په عدت کې نکاح کېږي یو مسله بله واورئ دا خو مسلې ما ته رایادېږي ګوره دغه کېږي دا مسله له اول واورئ چې یاره دا یو سړي نکاح کړې ده واده یې لا نه دی شوی دو ښځې له طلاق ورکړو دا ولې ورکوي تاسو ته پته ده دا نن سبا ګوره د سوشل میډیا دور دی ټیک شوله د موبایلو دور دی هر چا سره موبایل ورسره دی په جب کې جنۍ سره موبایل ورسره دی هلک سره موبایل ورسره دی او بس دوی چې نکاح وشي نو بیا د ټینګې نه یو بل سره لګیایي خبرې اترې کوي ګپې شپې لګوي دې کې لانجې مانجې هم راځي جګړې مګړې هم پکې راځي بحثونه مباحثې هم پکې راځي نو د یو بل سره وران نه راشي بس خبره باندې وران شي معمولي خبره باندې دو وران شي نو بس هلته هلک په غوسه کې راشي ستا طلاق نو دا نقصان دی موبایل وکړو دا نقصان دی خبرو وکړو چې هلکه کور ته دې درغلل بیا ورسره خبرې کوه که نه تا نکاح شوی نه ده بس موبایل دې بیا غوږ ته نیولی دی او لګیا وي د هغې سره خبرې اترې کوي نو په دغه کې نقصانات دي دغه څه ناروا کار نه دی مکروه حرام کار نه دی نکاح خو شوی ده خبرې دې کوي خو په دغه کې نقصانات ډېر زیات دي د دغې وجې نه ګوره معمولي مسله به راشي تا به ښځې له طلاق ورکړی او په دې کې ډېر شی مسلې راوځي ټیک شوله نو د دغې وجې نه دې خبرو نه اجتناب پکار دی چې یاره نکاح وشوه په موبایل باندې خبرې کې ولې یې کې دونه صبر دې کړلی 18 19 شل کاله دې تېر کړلي بعضې خو 15 کاله لونډان ګرځي کیسه پوهېږي نکاح دې نه وه شوي واده دې نه و نو اوس چېرته په نکاح او د واده په منځ کې به چېرته یو میاشت دوه یا یو کال نیم دغه یې صبر وکړه نو دغه کې خبرو اترو دا انتهایي نقصاني دا خبرې که څوک یې کوي هغو ته به پته وي چې یاره دې څومره نقصان دی یاره ټایم په ټینشن کې د ښځه کور ته راغلی نه دی سړی په ټینشن کې اخیستی دی څه باندې پوهېږي بله مسله چې کومه رایاده شوه هغه بېرته هېر شوې ده چې اوس ما څه مسله ویله هغې نه به خلاص شو